السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو ملګرو، هیله مند یم چې جوړ یاستئ او خوشحاله یاستئ او یوه ښه ورځ مو پیل کړې وي. نن غواړم تاسو ته دوه کوډونه در وپېژنم. هغه داسې کوډونه دي چې تاسې چې کله موبایل اخلئ باید دا کوډ چې تاسې کار واخلئ، او دا کوډونه په مرسته کولی شئ د موبایل ټول سیسټمونه چک کړئ، یعنې د موبایل سکرین، د موبایل ټچ چې کولی شئ. همدارنګه دغسې والیم اپ بټن، والیم ډون بټن، پاور هوم بټن، دا سیسټمونه ټول پې چک کولی شئ. د موبایل وړ سپیکر، غټ سپیکر، دا سیسټمونه ټول پې چک کولی شئ. که غواړئ چې طریقه کار زده کړئ نو باید دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. راځئ ملګرو چې طریقه شروع کړو او کوډونه تاسو ته در معرفي کړم، در وښیم. اول به راسئ دلته، یو خو دا کوډ ده، دا ډېر ښه کوډ ده، 3.350 زینه. ګوره دلته تاسې کولی شئ دا د واړه سپیکر غږ دی. دا ویبریشن د لړزه، دا یې غټ سپیکر غږ. دا ډومینګ د ملګرو، دا موبایل کته، دا بلوتوث ټیسټ، دا ټیسټ موډ د ملګرو، دا وینئ، دا ټچ ده، وینئ. دا ټي اس پي موډ د ملګرو، دا د موبایل د ټچ معلومات کېږي. دلته کوم ټچ کوم برابر کار کوي، کوم برابر یې نه کوي. دغه پسې در واخلئ، دلته پسې راسئ، اکسیلومیټر سینسر. دا د مثال تاسې یو ګیم لا یو شی کې کوئ، دا موبایل دی اړوئ، دا خپله دا سکرین هغه یې دورې دورې اوړي. دغه چې ووځئ پسې راسئ، دا د غوږ سیسټم ده چې کله تاسې په موبایل کې غږیږئ دا موبایل غوږ ته یوسئ، موبایل مړ شي او موبایل ولګي. تاسې ورته ګورئ چې کله زه موبایل غوږ ته یوسم دا د موبایل سکرین به شین شي او لړزه به وکړي. ګوره دا زه اوس غوږ ته وړم دا موبایل، ګوره دلته پسې ځینې ووځئ. هیله ده چې دا کوډ مو د خوښې وړ ګرځېدلی وي، او که تاسې غواړئ چې موبایل یې واخلئ نو باید اول دا کوډ کې ووهئ او موبایل ټول سیسټمونه کې چک کړئ.